سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لیندۍ 10مه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له لومړۍ سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په رواني ناروغۍ د رحمان الله لکڼوال اخته کېدل. فاکس نیوز راپور ورکړی چې د واشنګټن ډي سي بریدګر رحمان الله لکڼوال د رواني ستونزو سره مخ و. د اسلامي امارت او مالیزیایي چارواکو لیدنه. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست د مالیزیا بهرنیو چارو وزارت د مرکزي او جنوبي اسیا ریاست له رئیس سره لیدلي. او ترکی پانګوالو د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر د برېښنا تولید او تجهیزاتو پانګونې په اړه خبرې کړې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. فاکس نیوز راپور ورکړی چې د واشنګټن ډي سي بریدګر رحمان الله لکڼوال له رواني ستونزو سره مخ و. د فاکس نیوز د راپور له مخې ایمیلونه ښیي چې افغان کډوال رحمان الله لکڼوال چې سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو ملي ګارډ سرتیري د وژنې تور پرېدی له یو کال را په دې خوا د رواني حالت له ستونزو سره مخ و. مدافعینو خبرداری ورکړی چې هغه د یو عادي انسان په توګه فعال نه و، ځکه چې دندې یې پرېښودې. څو ورځې به یې ځان یوازې ساته او بې نظمه سفرونه به یې د هېواد په ګوټ ګوټ کې کول. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست نقیب الله احمدي د مالیزیا بهرنیو چارو وزارت د مرکزي او جنوبي اسیا ریاست له رئیس خیر النظرین عبدالرحمن سره لیدلي. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په یاده کتنه کې د افغانستان او مالیزیا ترمنځ د دواړخیزه اړیکو پر پراختیا، د سوداګرۍ او پانګونې له شته فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې او افغان سوداګرو ته د ویزو پر اسانتیاو خبرې شوي. د خبرپاڼې له مخې دواړو لوریو د اړیکو او سوداګرۍ پیاوړتیا د دواړو هیوادونو په ګټه بللې او په دې برخه کې د مثبتو پرمختګونو هیله څرګنده کړې. ترکی پانګوالو سره د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر د برېښنا تولید او تجهیزاتو پانګونې په اړه خبرې کړي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر ډاکټر عبدالباري عمر د ترکیې هیواد ام وی جی کمپنۍ مسؤل بونټن بیلګي سره ناسته کې د برېښنا انرژۍ او برېښنایي تجهیزاتو تولید برخو کې شته فرصتونو او رامنځته شویو اسانتیاو په اړه خبرې کړي. ډاکټر عمر د ترکیې کمپنۍ مسؤل بیلګي ته د پانګونې اړوندو ټولو برخو کې د رامنځته شویو اسانتیاو او خوندیتوبونو په اړه ډاډ ورکړی چې په وینا یې هیواد کې د شته سرچینو څخه په ګټه اخیستنې د مهال ګڼ افغان او نړیوال پانګوال د برېښنا انرژۍ او پراختیا برخو کې پر خپلو پروژو کار کوي. بلور بیلګي څرګنده کړې چې غواړي د نوي کېدونکې برېښنا انرژۍ اړوند، د اوبو برېښنا تولید بندونو اړوندو برخو کې افغانستان کې پانګونې وکړي. تیر له یو کال زیاتې مودې کې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د برېښنا تولید او پراختیا اړوند برخو کې لسګونو پانګوالو د میلیونونه افغانیو پانګونې کړي چې د نورو نړیوالو او ملي پانګوالو لیوالتیاوې هم مخ پر زیاتېدو دي. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو پر ریاست برید مخه نیول شوې. امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ویاند سیف خیبر ویلي چې تېره ورځ ماښام شاوخوا 6 بجې د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې یو تن بریدګر چې غوښتل یې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو پر ریاست برید وکړي، خپلې موخې ته تر رسیدو وړاندې مخه نیول شوې. اسلامي امارت اندونیزیا کې د سیلابونو د راوتلو له امله د ګڼ شمېر کسانو په مرګ ژوبلې له یاد هیواد سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. د اندونیزیا په جاکرتا کې د اسلامي امارت سفارت په یاد هیواد کې د وروستیو سیلابونو او ځمکې ښویېدنې له امله د ګڼ شمېر وګړو د ژوند له لاسه ورکولو، د لسګونو زرو کسانو د بې ځایه کېدو او د سلګونو تنو د تری تم کېدو له امله د اندونیزیا له حکومت او خلکو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د اسلامي امارت له لوري په خپاره شوي پیغام کې راغلي چې دا پیښه یوه ستره انساني تراژیدي ده او د قربانیانو کورنیو ته د صبر غوښتنه شوې. همداراز ټپیانو ته د عاجلې او بشپړې روغتیا دعا شوې ده. د اندونیزیا د پیښو ملي مدیریت ادارې ویلي چې د سوماترا په 3 سیمو کې د ناڅاپي سیلابونو له امله تر دې دمه 303 کسان مړه او 209 تنه لا هم ورک دي.
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په ایران کې افغان کډوالو ته د هویت د تثبیت مرکزونو له پرانیستو خبر ورکړی دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاند محمد حلیم رفیع ویلي چې په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیا په موخه په مشهد او زاهدان ښارونو کې د هویت د تثبیت مرکزونه پرانیستل. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښوئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 News 24 خبرونه د الله په امان.